کې زه وایم که اوس منظور پښتین اعلان وکړي چې یو ټول ولس دې راووځي د خیبر درې ته دې راشي او دلته د پاکستان پاسپورټونه او شناختي کارتونونه یوه غټه غونډۍ جوړه کړي. راګاټیل ته احمد ولي صاحب بیان دی نه دی کته ډبله ورځې نه څه شی ویلې هغه وایي پی ټي ایم پی ټي آی شی دی دا ستا والا دی؟ نه 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 څنګه ما والا دا هغه باچا خان بابا نوسې دی هغه سلو ټوپو. که ته ماته وایي چې ماته داسې یوه نړیواله لار راوښیه چې هغه نړۍ مجبوره کړي چې د منظور پښتین خبره واوري، زه درته وایم که چېرته په پښتونخوا کې زه ستا په مخامخ هم کوم او بل مې چاته کولم مال دا ډاکټر صاحب ځینې ټایم کې داسې خبرې کوي که نه ځینې څوک راونیسي که نه موږ وایو یاره ډاکټر صاحب هسې لکه هسې لګی دی ولې لکه په یو شیز کې موږ په پښتو کې وایو موږ دا پکې ورکې ګوري په یو کار کې خو یو څو کارونه دې وکړه او بعد کې هغه رښتیا شو او ما د نږدې لکه ما په هغې کې 100% ته غلط ثابت کړی وي 100% په خپل زړه کې اوس د حقیقت خبره کوم او هغه خبرې د 100% رښتیا شوې 100% او والا چې ډاکټر صاحب اوس دې ګورم کله کله چا سره مرکه وکړي که نه نو زه بیا بعد کې واورم اکثر چا لایف شیر کړي خو په یو څو خبرو کې دې بیخي لکه زه دوکه کړی وم زه ستا لکه ما هغه ټیم کې ویل ما ډاکټر صاحب بد وکړه چې لکه دا خبرې د پلاني دا پوښتنه وکړه یا دا سخته نیوکه پرې وکړه ده بیا بعد کې هغه خبرې هم هغسې رښتیا شولې نو په دې یو څو خبرو مې ومنلې. کور ودان فقط دومره درته وایم چې زه هم تا ته ډېر احترام لرم د کله نه چې راته ولې ته ولې کمان اچوې ګوره کمان مې لرې کړه اوس د هغې په ځای چې دی پیکداره خولۍ لګوم ما خو به شی نه دی لرې کړی خو لکه او بل مې ته کتل نو ډاکټر صاحب بل ته پوښتنه کوم برید دی ولې والي دا برید یار عجیبه کیسه وه زه یو سلماني لرم چې معمولا زما خبره مني بیا ما ته ویلې چې ته پرېږده چې زه نن ستا خبره ومنم او هغه کوم باربر چې دی هغه د ایجپت دی د عراق دی او د حمزه چمایوف ډېر سخت مینهوال دی او په کومه ورځ چې زه ورغلی وم 3 ورځې مخکې که 4 ورځې مخکې حمزه لوبه بایللې وه نو هغه ماته ویلې چې حمزه خو لوبه بایللې زما یې زړه مات کړی دی ولې که د تا بروتونه هغه غوندې جوړ کړم ډېر ښایسته راځي او ما ورته ویلې چې هسې مه کوه نو ده کوشش کوه چې ما نه حمزه جوړ کړي بروتونه لاړه پکې هغه چې لاړه ډېر بد ښکارېده ملګرو ویلې چې بد ښکارېده پښتونخوا هېڅ ځوان د واده حق تر هغې نه لري تر څو پورې چې خپله خاوره نه یې ازاده کړي ځکه خاوره د مور حیثیت لري فرض وکړه ته واده وکړي یوه بنګلادیشۍ دې وکړه او ته یې ویسې پښتونخوا ته او د واده لومړۍ شپه دې د په پښتونخوا کې یو واسم منیر دروازه وټکوله چې ولسمشره خلاصه کړه بیا به څه کوي خو په داسې شرایطو کې د پښتونخوا ځوان ته پکار نه وي چې واده د مثالونو کې ما مه یادو ګران ډاکټر صاحب دا شی وایرل کېږي د مثالونو نه کالار چې هغه فرانسوي پسې د مثال ورکړی هغه غریب بیا لګیا و لس ویډیوګانې یې واچولې نه یعنې ما غوښتل ستا جواب واورم یعنې ما ځکه مثال کې ورکړې ما ویلې فرض وکړه ته یو بنګلادیشي وکړي زه په بنګلادیش کې خوشحاله یم دلته ښه ښکلي ایښېدلي وریجې او ایښېدلي مایان په اوبو کې ایښو غوړي نه ور اچو چې دغه د صحت دپاره ښه فرض وکړه مثلا بنګلادیشي ویلې چې هسې زه د تاسو کور چکري ګورو نه په قرض کې بیا راځم چې لاړم خو بس بیا خو ما پسې قرضه ولیکل شوه ما خو د راړغولې بنګلادیش ته تذکره ته د بنګلادیش وښیمه تذکره راسره ده نو بیا صحیح ده اما د پښتونخوا هلکان نه باید واده وکړي ځکه مثلا فرض وکړه زه لاړ شم د دې ځینې یوه کاناډایي ویسم افغانستان ته او په افغانستان کې طالبان چې ټک ټک هم کي دروازه ورته سړی نږدې رانشي کاناډایي ده ګوره زه په خپلې لارې ته دې ستا پورې اړه نه لري سو زه صلاحیت لرم په طالب امر وکړم اما په منیر څوک امر نشي کولی او هغه زه خو ما څه خو تذکره راسره ده د بنګلادیش نو قرض نه راوتی یم تا خو راته دغه پیغور کړه چې څوک پاسپورټ لري ګل خان دی زر مې تذکره جوړه کړه ما چې د نوم نه وځم پاکستان پاسپورټ وشکاوه که نه نو بیا څه کوي چې جیب کې دی اچوي ما د بنګلادیش تذکره پاسپورټ راسره دي زه هم را بنګلادیش ډوکه د پاکستان دې څه کړه هغه بس لاړ ختم چې بس بدل شو کنه هغه رانه واغسته او بنګلادیش هغه یې راکړه دروغ مه وایه د پاکستان چې دلته لایف رانشي اور بیرته نه کې نه یې منو یاره زما د علي شاه د مور په سر قسم خیر یوه ورځ به راشي تاسو به شکوئ بیا به مونږ درته وایو چې اوس نه قبلیږي وروره اوس د بابوجي سره لیږو جنرال مبین زم را خلاص شو ګران ډاکټر صاحب
نه یم خبر که چېرته راخلاص شوی زه به وګورم چې منبع صحیح نه دي را که نه. خلاص شوی دی اوس مې ویډیو وکتل او هغه کوم چې دغه د خپلوان دغه سره مې رابطه وکړه راخلاص شو نن راخلاص شو څه یې ویلې څنګه و رواني حالت یې ښه و؟ خو داسې برابر وایي چې بس وایي زه د دې نظام سره ولاړ یم کېدای شي ما نه په دې 10 کاله کې څه غلطي شوي چې زموږ د مشرانو نه وه خوښه نو وایي زه چې کوم دی نو د نظام سره ولاړ یم او ما له ډېر قدر مدار هلته کړی دی ما څه چا څه ظلم زیاتی نه دی کړی چا هغه زمونږ عادت دی وروره افغانان مثلا که تا هم ګیر کو که نه زندان کې د ښه غوږونه تاووو خو مخکې د دې چې بیرته د بابوجي ته ولېږو یوه ویډیو در باندې کوو چې زمونږ صفت وکړي چې زیاتی چا نه دی کړی مطلب که طالبانو ګیر کړي حتما چې تر څو بیرته په افغانستان کې وایي چې هېڅ ظلم زیاتی نه دی شوی ډېر سخت یې ناراضي یم خو چې بیا کله وتښتېدې اصلي ځي ته بیا اصلي خبرې هلته کوي ځکه اول نه درته وایي چې علي مدارس چې څنګه په جومات کې ناست او فکرونه کړل چې څنګه قطر ته راورسېد بېرته هغه خپل عمل شروع و مطلب موږ ډېر وران خلک یو افغانان د چې کله هم ګیر کي داسې جزا به یې درکړي چې بیا به د ډار نه م وایي چې نه ډېر ښه خلک و ډېر مېلمه دوسته و اجل صاحب زه خو انشاءالله وطن ته ځم خو ته به زما بیا میچ دی د عبدالله مزاري سره د کرکټ میچ مې دی نو بیا ته وایم بیا ما له ګوره ویډیو کې زه به سپیشل پسې د کوزي پښتونخوا نه ځم او یو کپ په موسیقي خو دی چې دا د بر وطن نه راوړم که نه نو دا به بېله خبرې چې د کوز وطن نه یو ځوان راغلی و او د عبدالله مزاري نه یې میچ ګټلی دی شپږیزې چې د دغه والی وي حضرت الله سزی هغه یو یعنی یو شی زه درته وایم مشره قیامت ځکه نږدې دی چې ته ځې غواړې د افغان نه میچ وګټې په داسې حالت کې چې بابوجي نه خاوره نشي ګټی زه درته ټیپل کار وم چې هغه افغان دی ولې چې چلته ځکه ته پکې دا پاسپورټ هم بدل کړو اوس هم لکه ستا دا اخیستي دي ډاکټر صاحب ورته غوره ظلم دی بابوجي نه خاوره وګټه میچ څه کوي میچ مونږ خپله درته بیلو بابوجي نه څنګه خاوره ګټي هلته ایمل ولي صاحب بیان دی نه دی کتلی بله ورځ نه څه شی ویلي هغه وایي پی ټي ایم پی ټي آی ټي ټي پي وایي دا یو شی دی دا ستا والا دی نه څنګه زما والا دا هغه باچا خان بابا نوسې دی هغه سرو ټوپو والا اوس تاسو پکې څه وایئ ته پی ټي ایم والا یې کوم والا یې زه پی ټي ایم والا یم که نه ولې زه تا ته زه ورته دا وایم چې دا تا چې کومې خبرې کړي دي دا تا د خپل پلار نیکه نوم وشرماو ولې لکه نو ولې وشرماو د پی ټي ایم او ټي ټي اوس خبرې ویلې چې دا هغه ولې ګوره ولې دا بیان ورکړو د دې مین وجه دا ده چې عمران خان د سیاست ختم کو او پی ټي ایم ته د پښتنو مشري واغسته منظور نو هغه غریب اوس څه وکړي چپس او چناچور خرڅ کړي هغه څه دغه خبرو نه علاوه نشته دی او څه خبرې په خپل علاقه کې سیټ بیلو هغه راولګېدو بابوجي ته راولګېدل په بلوچستان کې ولا سنټ کې دغه ورکو نو لکه د خپله پته بدله کړه د بلوچستان دغه ته واوښتو صوبې ته په خپله صوبه کې خپل سیټ ونه ګاټو نه ما دا ویلې مثلا دغه پی ټي ایم ته خو هر څوک پکې سپورې وایي کله کله زه هم پې ډېرې کلکې نیوکې کوم او دا ځکه مونږ کوو چې پوهېږو چې تاسو خو عدم تشدد والا یې که نه که تاسو ته سړی هر څه شی ووایي بېرته تاسو ورته څه نه وایئ نو څه شی ورته به څه شی ورته وایې لکه موږ سره داسې کروز موزایلې دي یا موږ چې کوم دی د کوریا مشر موږ سره راسره دی چې هغه به پیدا شوي نه ورپرېږدي اوس به همدغلته راونیسو ټک ټوک کیسه ختمه بیا به پکې نو چې زموږ نه 50% خلک په سیاسي ګوندونو کې دی دا 15% د روغ نه دي خو اقدام پرې رانیسي نو لکه څه به کوې قضا یو پوښتنه لرم فرض وکړه ته عدم تشدد والا یې نه او په بنګلادیش کې د یوه بنګلادیشۍ وکړه او زه په لاره روان یم او د تا بنګلادیشۍ ته مې سترګک ووهه بیا څه شی کوې ودې شرمولم که دا به چا ریکارډ کړي نو ته پکې یاد کړه دا داسې کار نه دی که نه جدي زه غواړم پوه شم کوم انسان چې باید مې تشدد باور لري فرض وکړه ته پې باور لري بنګلادیشۍ دې وکړه او ما ستا مال ته سترګک ووهه ته به څه کوې ته خو ما وهی نه شي تشدد تا ته صرف دغه یو مثال راغستی دی چې لکه به سترګه وواله جینۍ داسې شوه ګوره ډاکټر صاحب دا به د دې خلکو ذهن جوړی دا داسې نه ده چې ته راولګېدلې او بس نن راووتلې او بس راشه چې یې نیسو په څنګه یې نیسې
هغه دلته نه پوه شم په جواب دې پوه شم. مثلا که زه ستا مال ته چې بنګلادیشي د سترګک وم ته به راځې ما ته به تبلیغ کوي چې وسړیه دا ښه کارمه دی ذهن باید زما جوړ کړي. نه ده کنه دا اوس مثال ته داسې کې چې لکه اوس مونږ روان په دغه کې په 50 کې روان یو تر سیکل مثالونه ورکوي ته د سیکل مثال مه ورکوه ته دا مثال ورکوه چې اوس کوم حالات روان دي په دې کې به ته ځوانانو له ذهن ته ګوره مخکې به د دې خلکو مخامخ چا خبره نه شوه کولی د دې آرمي د دې اوس دې حد له خلک راغلي چې مخامخ ورته ودرېږي څوک تېرېږي نه مخامخ ورته وایي چې ته غلطار یې ته داسې ته داسې ته هغه په سترګو د وړاندې ورته وایي واده ورېده دا خلکو ورو ورو هغه یره ترخه ختمېږي ته به لاول د خلکو ذهنونه ساده چې د هغو د زړه یره ترخه وځي هغوی لږ ذهني برابر شي بیا ځوانان راروان کول دی که ته وایې چې نه بس راځئ ورځئ پې نو هغه عمران خان هغه ګنډاپور د الله کور روان کړی اسلام آباد ته یې بوتلي وو هلته پکې 12 ملک په ایسته ته راوتښتېدو نو بیا دغه لوبه وي نو داسې خو نه ده که نه چې هغه خو پرې رخمېږي خو نه که سل ورته ولاړ یو که زر اوس به په یو ګرو باسي کیسه حتمه او که د بره نه یې پرې راشیا راویشتو نو لا دا بېله غویمه ده نو هر یو شی پلانینګ غواړي ډاکټر صاحب دا داسې نه ده ما او تا خو احساساتي مونږ خو چې بس راځئ ورځئ په یا خوا او یا دې خوا یا به کامران شي یا به وخوري کفاره نو لکه داسې خو نه ده کفاره که نه مونږ پسې خو شاته بیا بچي کورنۍ دي نه بالکل پوه شم. بیا په هغې وخت کې چې مثلا زه ستا مال ته سترګک وهم ته به راځې ما سره به مخامخ سترګو په سترګو به ګورې خبرې به راسره کوي چې اول دې ویره وتښتي وګورې چې په ما دې زور رسېږي که نه رسېږي هغه د مال خو داسې دا خو چې په سړي کې د انسان کې پښتوي انسانیتي مسلماني هغه خو چې سړی هېڅوک هم نه پرېږدي بله خبره راځي اوس د ظلم او د صبر څه شی چې پکې نه څه شی چې پکې زه دا یاداشت کوم ډاکټر صاحب ویلي که دا څه کاپي او پین راله کنه دا موږ قیمتي خبرې دا لیکه وایه څه شی چې په انسان کې ګوره ډاکټر صاحب تاسو موږ ته دقه وایئ که نه چې ورځئ پې خو لکه موږ چې پې ورشو که نه عزت پکې پښتو پکې مسلماني پکې هغه بیا څه شی کوي نو هغه بیا داسې نه کوي چې لکه مثلا اوس ښځې ته خو د چا داسې نه دي ویلي چې د ښځې یې راوستي دي او د خال په کور راغلی او زه منمه چې خلک یې وړي دغه یې غلطي کړې او عراق کې څه وشوه عراق کې وشو زه تاسو خبره کوم خو داسې نه دي ته زما خبره خو پیله واوره که نه څه په عراق کې هم دغه وشو په هر ځای کې دا وشو دا که مونږ داسې دغه والو که نه نو په هر ځای کې داسې په اپریشنو کې شوي دي که زه تا ته والم دا په بر وطن کې هم شوي دي او په کوز وطن کې هم شوي په بر وطن کې داسې نه دي شوي قانون شوي په کورونو ورغلي ډاکټر زه به تاسو ویډیوګانې وښیم بالکل په کورو ورغلي په کوروي چاپې لګولي اما هېڅکله د افغانستان په تاریخ کې داسې نه دي شوي چې یو او په کورو باندې چا چاپې وهلي امریکایانو وهلي هغه امریکایانو چې دننه په پښتونخوا کې ورته اډې ورکول شوې وي او دننه په پښتونخوا کې ساتل کېدل ګوره دا زما زه دا ته کومه خبره کوم چې په دایم چې دا په هر ځای کې چې په کس پسې ورغلي په کورونو وروختي که هغه امریکایانو که دوی ظالمان نه فرق دا دی ولس مشر وی فرق دا دی چې کله په افغانستان کې دا کار شوی مونږ ورپسې بیرته زیړې بشکې راخیستي مونږ بیرته ورباندې ټکان کړي څومره ټیم دی واغستو د څه شي په برخه کې خو لکه مشکل د سره واسه و د شل کاله وجنګېدی یا 15 کاله وجنګېدی که نه د چا سره وجنګېده د امریکې سره ونه جنګېدی چې ما پسې جوړې امریکا یوازې وه امریکا سره ټول یورپ هېوادونه ورسره وو فکر وکړه افغانستان ته 14 هېواده راغلي وه او دوی راغله په صبر دوی راغله په 2000 میلادي کې او 2021 میلادي کې مونږه مات کړه مطلب مونږه ټوله اروپا او امریکا په 21 کالونو کې له منځه یوړه د تاسو د عدم تشدد د مبارزې مقایسه هم باید وکړو د تاسو یوازینۍ مقابله د بابوجي سره ده او د تاسو د عدم تشدد مبارزه یوازې پاچا خان 15 کاله په زندان کې تیر کړه او 15 کاله دا مبارزه مخته یوړه یوازې منظور پښتین 10 کاله دا مبارزه مخته یوړه آیا کوم ولسوالي مون پکې ونیوله ګوره ډاکټر صاحب ته زمونږ خبره تا پوه نه شولې د باچا خان چې کومه نظریه وه هغه چې چاته په لاس ورله هغه ختمه کړه په دې باندې پوه شولې
د باچا خان چې کوم خلک ورسره ولاړو دغه عدم تشدد والا چې ته کوم خلک یادې د باچا خان هغوی ځان له عدم تشدد جوړ کړی او ځان له خبره هغه چې باچا خان لاړی د هغې نه پس کیسه ختمه شوله بس د نورو ته په حواله شوله هغو اوس دغه دي دا اوس یې ته بیانونه اوري اوس چې د منظور کوم خلک ولسمشره یو شی جدي درته وایم یعنې قسم زه ولې غواړم دا بحث تا سره وکړم ځکه زه وایم کیدای شي یو انسان پیدا شي چې ما ته قناعت راکړي چې زه د عدم تشدد مبارزه ومنم نو ډاکټر صاحب ګوره ته چې کومې خبرې کوې زه ستا د خبرو سره سل په سله ودرېږم چې بالکل لکه داسې کول دي خو ته ماته صرف دومره ووایه چې څه کول دي لکه مطلب تاسې وایه چې راوځئ همداسې وکئ دا کار وکئ داسې چې زه تا ته اوس یو خبره په تا ته ما بلوزم دا مثال درکو چې زمونږ په 15-20% خلک زمونږ زه دا وایم ولسمشره زه دا وایم زه داسې وایم زه نه وایم چې خلک دې راپورته شي جنګ دې وکړي زه وایم که اوس منظور پښتین اعلان وکړي چې یو ټول ولس دې راووځي د خیبر درې ته دې راشي او دلته د پاکستان پاسپورټونه او شناختي کارتونونه یوه غټه غونډۍ جوړه کړي او دې ته دې چې دی اور وربیرته کړي او لایف دې راشي او ټول ولس ته دې او ټول نړۍ ته دې وښایي چې دغه د په 50 کروړه پښتنو کې 3 کروړه پښتنو د پاکستان شناختي کارت او پاسپورټ وشکاو 3 کروړه نه 2 کروړه 2 نه 1 کروړ 1 کروړ نه 15 لک وشکاو او دا خبر که په نړۍ کې خپور شي دومره کار کوی شئ نه نو چې خور چې نړۍ خو په دې هر څه ګوري نو دا ټول د کوم ظلم او د پروټیسټ په بار یورپ او په امریکا کې کېږي نه د دې پی ټي ایم او د پښتنو دپاره څه وشو ولا که هېڅ څه وشو ګوره جان کوم پروټیسټ چې د باندې کېږي بهر که نه د پښتنو دپاره هغه یو د نړیوالو قوانینو په اساس پروټیسټ نه دی صدقه د شم هغه ګټه نه لري هغه فقط په پښتونخوا کې د پښتنو په سترګو کې د ایرو د شیندلو پروټیسټ دی که ته ماته وایي چې ماته داسې یوه نړیواله لار راوښایه چې هغه نړۍ مجبوره کړي چې د منظور پښتین خبره واوري زه درته وایم که چیرته په پښتونخوا کې دغه اوس 1 میلیون پښتانه راپورته شوه د پاکستان پاسپورټ او تذکره یې وشکوله زه خیر اوس به وایي چې والا مونږ خو عدم تشدد والا یو ډارېږو که چیرته خپل تذکره او پاسپورټ راواخلو هلته په محضر عام کې وشکوو نو کیدای شي آصف منیر راپسې راشي مړ مو کړي خیر دا کار هم مه کوئ ځکه تاسو خو ازادي غواړئ یو دقیقې لاره چې عمران خان یې کوز کړو موږ دومره پښتنو یو خو زه یې درته لاره